سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن سبا ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې زما اګدونسانس دومره وخت کېږي نه دی راغلی، دا ولې دومره وخت اخلي؟ اګدونسانس مې 18 میاشتې پرې تېرې شوې، تر دا دمه نه دی راغلی. ډېر ملګري دا پوښتنه کوي. غواړم په دې اړه باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. ملګرو، دې په اړه باندې مخکې هم ما یو ویډیو جوړه کړې وه او تاسو ته مې ذکر کړی و چې اګدونسانس ولې ډېر وخت اخلي، ولې داسې حالت جوړیږي چې دا د یو کال نه یا 18 میاشتې یا 2 کاله پورې وخت اخلي. ملګرو، اکثرا ملګري داسې کوي چې کله دوی انټرویو ته کله کتابچه لیږي، په هغې کې دوی خپل یو تاریخ تولد ولیکي، د مور او پلار د ماشومانو یا د میرمن یو تاریخ تولد ولیکي، او هر کله چې دوی اسناد واخلي او دوی ته دغه اسنادو نه بعد کمې فورمې راځي د اسنادو سره د اګدونسانس دپاره، د فامیل کمې فورمې او اګدونسانس دپاره، هغه دوی غلطې ډکوي یا دوی دلته مختلف تاریخ تولد ولیکي. په کتابچه کې یو تاریخ تولد لیکلی او په دغه فورمه کې بل تاریخ تولد ولیکي. هر کله چې دا هغوی ته لاړه شي نو بیا هغوی د دغه فورمو او د کتابچې چې کوم تاریخ تولد دا دواړه سره وګوري او دوی فیصله نشي کولی چې کوم یو صحیح دی او کوم غلط دی. نو دې دپاره هغوی همداسې پاتې شي. بیا بعضې ملګرو ته خط راولېږي، د بعضو ملګرو دوسیه همداسې پاتې شي. ټول نه غټ لامل هم دا دی چې ستاسو دوسیه ځنډېږي او وخت اخلي، ستاسو اګدونسانس نه راځي. ملګرو، همیشه تاسو کوشش وکړئ چې تاسو صحیح تاریخ تولد ولیکئ، نه ځان له ستاسو بلکې ستاسو د مور او پلار، ستاسو د ورونو، ستاسو د خورګانو، ستاسو د میرمن، ستاسو د ماشومانو. باید هر یو تاریخ تولد یوي چې کوم تاسو په کتابچه کې لیکئ، هغه باید تاسو په هغه فورمو کې هم ولیکئ. دا چې تاسو یو تاریخ تولد دلته لیکئ هلته بل لیکئ، بیا نو دا جنجال جوړئ. بل یو غټ لامل دا دی چې اکثرا افغانان دوی ته خپل میاشت یا ورځ نه معلومه، صرف کال ورته معلومي. مثال یو کس پیدا شوی په 1990 کې، نو دوی فورما کې صرف 1990 ولیکي، نو دا هم یو جنجال جوړي. اکثرا خلکو بیا یو تاریخ لیکلی په کتابچه کې، هر کله چې دغه فورما ډکوي نو دوی بیا ورسره صرف هغه کال ولیکي، میاشت او ورځ ورسره نه لیکي. نو دې دپاره دا هم هغو دپاره جنجالي شي او دوی په فیصله نشي کولی چې تاسو ته اګدونسانس راولېږي او همدغسې ستاسو دوسیه ځنډېږي. اوس نوو ملګرو دپاره زما دغه مشوره ده چې تاسو همیشه یو صحیح تاریخ تولد لیکئ، بل چې کوم ستاسو په اسنادو کې هغه تاریخ تولد تاسو لیکئ. د دې نه علاوه د کومو ملګرو چې وځنډېدلی دوی د ښه خبره داره چې دوی د داسې اسناد پیدا کړي چې کوم کې د دوی صحیح تاریخ تولد وي چې کوم یې په کتابچه کې ورکړی د انټرویو دپاره، یا دغسې یو کوم ثبوت دوی سره هغه دی یو خط سره یو ځای ولیکي. بل دوی د مور او پلار او د میرمن او دوی چې څومره غړي د فامیل ورکړي د هغو ټولو صحیح تاریخ تولد ولیکي او یو خط دې ورسره ولیکي او دا دې ورولېږي. نو زه امید لرم چې ستاسو اګدونسانس به انشاءالله زر راشي. تاسو کوشش وکړئ چې یو تاریخ تولد په هر ځای کې لیکئ. مننه.